علي وزیر استحکامات د علي وزیر پیاوړتوب زه دومره وویایم چې کله هغه زموږ درې ملګري ګیلمان شهید عیدرحمن زکین دپیره د میرانشاه کیڼ مخکې ته درنوه بیا زموږ د پي ټي ایم زړور ملګري فرمان دی روح الله کامرېډ دی ډېر بلا ملګري راغلي وي زموږ مشر منظور پشتي صمد عجیغ دی ورته یې دی دپیره درنه کړله د علي خان په وخت کښې ګرفتار شو زه د باني په جیل کښې وم چې علي خان پنځمه ورځ بعد د باني جیل ته یې رووړ علي وزیر چې کله هغه د شپې تقریبا 2 بجې وي زه دی په باره کښې وي بله یې چک کړله ته وایي چې حنیفه نشه درته ویلی دا ډېر وړیکې خبرې دي د قوم دپیره د وطن دپیره پایډین یې راوړي وي د ده د ملا او د پښې په دا باندې چاکي نه لګېدلې وي د خولې خوشنې وي پې د خولې نشانات وي پې نو ورته وایي چې کامرېډه دا څه چل شوی دی ده وایي چې دا نشو درته ویلی خو بهرحال درته هغه په ورکه ورته وایي زموږ یقین دی چې دا یې پسکي خوړلی و د میرانشاه په زندان کښې خو که بیا هم کوشش دا وه چې د برک خلک موږ په برک کې تقریبا 80 کسان وي چې د برک خلک دا نه ووایي چې علي خان د زخم نه فرید کو علي خان دومره وړیکې زخم پوښتنه کو یا دی په دا باندې مرهم کو